حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نه سوال وکړ یا الله ما ته د دې شیطان دا وسوسه وښایه چې د انسان په دې زړه کې څنګه اچوي. عیسیٰ علیہ السلام دعا الله قبول کړه، یو انسان یې ورته وښوده. دا انسان ورته الله داسې نرم کو، داسې د شیشې غوندې که لکه اوبه، یرا داخلها من ظاهرها وظاهرها من داخلها، داسې د اوبو غوندې شکل کې دا انسان لیدو، او دا چپه اوږه چې ده د دې دا هډوکې چې کله ختمیږي دغه ځای کې شیطان ناستو، او داسې خړتم یو لکه د ماشي د خړتم غوندې نری او تیره، دا به د دې اوږو لاندې حصه کې داخل کو، زړه ته به یې ورسو، او دې زړه کې به یې وسوسه او القا اچوله. خو لکه چې کله به انسان الله یاد کو دا به دا خړتم راوویسته. اذا غفل وسوسه، چې کله به غافل شو وسوسه به شروع کړه. و اذا ذکر خنس، خو چې کله به انسان الله یاد کړه به دی به رستو شو، خړتم به را رستو کړه. دیو جنا د قرآن کریم آخری صورت کې سورۃ الناس کې د شیطان دو صفتونه ذکر دی، من شر الوسواس الخناس. شیطان وسواس هم دے، خناس هم دے. انسان چې غافل شي بیا وسواس دے، خو انسان چې الله یادوي بیا خناس دے، بلته دا خړتم روباسی. یو عالم د امام ابو القاسم السہیلی رحمه الله نوم نه، هغه وایي ما الله ته سوال وکړ، یا د یو عالم نه قصه کوي هغه الله ته سوال وکړ، خدای دا شیطان د انسان په دې زړه کې وسوسه څنګه اچوي؟ وی الله ورته وښوده چې دا شیطان د انسان په دې چپه اوږه داسې ناست دی لکه چنګښه، ځان یې کلک کړی دی، او د دې ځای نه د انسان دې زړه ته توجه کوي. بیکاره افکار، بیکاره خبرې، بیکاره سوچونه دا د دې اوږې نه ورته ورغورځوي. دی وجه نه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مهر نبوت هم دلته و. دا ځای د شیطان د وسوسې د اچولو لار ده، په دې لار باندې مهر نبوت و. دې دپاره چې د شیطان د وسوسې نه د الله پیغمبر محفوظ شي، د شیطان د وسوسې نه د الله پیغمبر محفوظ شي. دې در باندې داسې کارونه کوي چې د ګړنګونو نه دې بیا غورځوي. عیسی علیه السلام یو ورځ د غر په څوکه ناست و، لویو خلکو باندې ډېرې حملې کړي. عیسی علیه السلام د غر په څوکه ناست و، شیطان ورته راغی، ورته وی عیسی علیه السلام په الله د ایمان شته؟ هغه ورته وی الحمدلله په الله مې ایمان دی. وی الله چې کوم کتاب لیکلی تقدیر په دې د ایمان شته؟ وی په دې مې ایمان شته. وی الله چې تقدیر کې لیکلی چې نن به عیسی علیه السلام مړ کیږي، خوږیږي به، نو ته به خوږیږي که نه؟ وی خوږیږم به. وی که الله لیکلی چې نه به خوږیږي نو خوږیږي به که نه؟ وی نه. نو وی د دې غر د دې څوکې نه ځان وغورځوه، ځان لاندې خطا کا. ولې که الله لیکلی چې دی به خوږیږي
نو که کور کم کینی نو خوږیږي به، او که الله لیکلی چې نه به خوږیږي نو که د غر نه هم غورځېږي نو خوږیږي به. اوس به د ایمان معلومات کیږي چې په تقدیر د ایمان شته که نه. داسې بلا ده. عیسی علیہ السلام خو عالمو، الله پیغمبرو، ورته وی لعینا مسله کې خطا شوې، زه عبد یم، الله میں خالق دے، زه مخلوق یم، مملوک یم، الله میں مالک دے. دا مسله ده چې مملوک چې مالک به د مملوک نه امتحان اخلي، خالق به د مخلوق نه امتحان اخلي، خو مخلوق به د خالق نه امتحان نه اخلي. دا خو ترا باندې داسې کار کوي چې الله نه امتحان والا. نو الله نه امتحان اخیستل ما لپاره بند دي. زه خپل کار کوه، د خدای خوښه ده که مې خوږی او که مې نه خوږی. که لیکلي چې خوږی مې خوږېږم به، که لیکلي چې نه به خوږېږي نه خوږېږم. اوس ځان غورځوم نه چې د الله نه امتحان والا. د شیطان داسې کارونه دي. دیو جن علماء وایي چې انسان یوازې په ژوند په ویښه دا د شیطان نه خلاص نه دی. نه انسان چې ویده شي بیم شیطان نه پرېږدي. علماء وایي انسان چې ویده شي، انسان کې دوه روحونه دي. یو ته روح روان وایي، یو ته روح دوان وایي. روح دوان هغه روح دی ما به الحیات چې کوم شي باندې انسان ژوندی ګرځي، سترګې رپوي، لاسونه حرکت کوي، پښې حرکت کوي. دا روح دوان دی، دا د انسان نه جدا کیږي. دی چې کله د دنیا نه ځي نو دا روح به ترې پورته کیږي. دویم روح روان دی، دا په دې ټول بدن کې نه وي، دا فی مؤخر الدماغ، د دې مزغو اخر کې. د ده دوه کاره یو کار دی چې د محیب شي په وخت کې دفاع کوي، معنا ډیر اور ویني، په نری دیوال باندې تک کوي، ونې سر ته خیجي، د کوی بیخ ته خیجي. کم ځای کې چې انسان ډار محسوس کوي، دی وخت کې دا دفاع دا د روح روان کار دی. دی وجنا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایی څوک چې ویده شو فوراً یې مه راپورته کوه. ولې چې سړی ویده شي د نه روح روان شي، هغه چکر لګوي. ته چې ورته وی راویښ شه، روح روان لا نه یې رسېدلی ځای ته، او سړی راویښ شي دته مریضي پیښه شي. موږ تاسو ورته میرګي وایو. ډاکټران وایي دا یو چینجی دی، د انسان په مزغو چې کله خوله ولګوي بېهوشه کي. نور خلک وایي دا میرګي یو قسم دی په پیریانو کې، په دې سړي کیني. دا نه چینجی دی او نه پیریان دی، دا سړی مریض دی. چا فوراً راپورته کړی دی. دی چې اور وویني دی به غورځېږي، دی چې اوبه وویني ځان به پکې غورځوي. دی په دیوال نشي ګرځېدلی، دی کوهي ته نشي کوزېدلی، دا ونې ته نشي ختلی. ولې روح روان ځای ته نه دی رسېدلی، دفاع پکې کمه ده. دې وجه نه چې د چا د معدې ګیس شي، دا ګیس سر ته خیږي، دې سره روح روان کمزوری شي. چې کمزوری شي دا سړی بیا ډاریږي، کاسې د لاس نه ونیوه خیس کوي.
زما یو ملګری او پېښور نوي اډه کې د ورځې روان د هغه د معدې تکلیف و ما چې د لاس نه ونیو دومره خیز یې وکړه وایي ما وی چې دا څه شي ونیولم دا بیا کمزوری شي دې دپاره ډاکټران یو ګولۍ ورکوي انډرال ورته وایي زمونږ دا طالبان علما هم وایي کله کله د خلکو مخکې تقریر نشو کولی روب را باندې راځي هیبت را باندې راځي یا عام خلق وایي په دې کور کې ډارېږم پیریان دي پیریان نه وي هغه د باندې د روح روان کمزوری دی چې ځان نشي ډارېږي نو بیا هغه ګولۍ ورکوي انډران 10 ملي ګرام یو چې سار خوري یو ماښام خوري بیا دې سره روح روان مضبوطیږي او زمونږ شریعت نسخه ښودلې ده یا وکیلو به 314 کرته هره ورځ وای او د هر مونځ نه بعد به 2 کرته وای مخکې او وروستو به ترېنه درود شریف وای نو زړه به دې مضبوطیږي بیا به نه ډارېږي نو د روح روان کار دا دی چې دا دفاع کوي دویم کار یې دا دی چې ته کله ویده شې دا روح روان ستانه په دې پزه باندې وځي نو په دې ښي طرف ورته ملایکه ناستی سړی چې ویده کېږي ښي طرف باندې ورته ملایکه ناستی په دې چپ طرف ورته شیطان ناستی دا ملایکې نوم دی ملهمه دا هغه شیطان نوم دی مسوس نو که په دې ښي طرف راووتو تا ذکر کړی درود شریف دی ویلی آیت الکرسی دی ویلی وه ښه حالت کې ویده شوی وی دا بیا په دې ښي طرف راوځي نو ملایکې د لاس نه ونیسي نو بیا چکر ورکوي مکې مکرمې ته مدینې منورې ته جنت ته ښایسته مقاماتو ته دی چې څوک راویښ کي که نه دی هغه سړي ته غوسه شي ورته وی و د خدای بنده دومره ښه خوب مې لیدلی او روان وم یو ځای کې او راویښ دې کړم کاشکې دې وروسته راویښ کړی وی دا وخت ستا و د ویښېدلو ښه خوب مې لیده دا هغه ملهمه ملایکه د لاس نه ونیسي خو که په دې چپ طرف باندې دا روح راووته شیطان مسوس وسواس دی د لاس نه راونیسي دی وروره کله په اوبو غوپکئ کله یې ډیران ته بوځي کله یې د غر نه راوغورځئ کله یې په کندو روان کي کله یې اور کې واچئ کله ورسره څه شی کوي ټول خوب په تکلیف او په دردونو په مشکلاتو باندې دا کار دی په خوب کې م انسان نه پرېږدي دا دومره خطرناک دشمن دی نو اکثر مونږ او تاسو ته خلک وایي دا عوام ورونه چې دی راشي وی بیګا مې خوب لیدلی داسې په غر روانو او غر نه لاندې راوغورځېدم او بیا د لاندې ځای نه په یو کنده ورغلم یو زمری راپسې شو او بیا خړې اوبه وې او په هغې کې وغورځېدم د دې خوب څه تعبیر دی نو د دې تعبیر نه وي دا شیطان ورسره لوبې کړي دي او سړی په خوب کې م آرام ته نه دی پرېښی شیطان دا دشمنی دومره خطرناکه ده که ویښې هم دې نه پرېږدي که ویده یې هم دې نه پرېږدي که ډوډۍ خورې دې نه دی پرېږدي که مونځ کې نه دی پرېږدي که اودس کې نه دی پرېږدي یو شي ته دې نه پرېږدي ولې الله ته قسم کړی دې وجې نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي صحابو شیطان انسان د لاس نه کش کوي نیکو لارو کې ورته کینی نیکو لارو کې دی ورته د اسلام په لاره کې کینی ورته وایي څنګه مسلمان شوې د پلار او د نیکه دین دې پرېښو دا یو عارضي شی راغلی
مکه وګوره دسی بیا چې دی لاره کې کامیاب نشي د هجرت په لاره کې درته کینی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانہ کې هجرت مدینه منوره ورته وی ولې هجرت کې مکه مکرمه دې کله دې وطن دې کله وطن څنګه پرېږدي بچي او خزه څنګه پرېږدي د جهاد په لاره کې کینی رسول الله مبارک فرمای چې چا د شیطان خبره په دې لارو کې ونه منله الله باندې حق ادا ده چې دې په جنت ته داخلي کده مرشي الله به جنت ته داخلي کده په اوبو کې غرق شي الله به جنت ته داخلي کده د خپل سوارنۍ نه لاندې وغورځيږي الله به جنت ته داخلي ځکه د ټوله زندگی په جهاد کې تیر کړه او د شیطان مقابله وکړه